غیږه د پښتنو د طاقت او د همت او د شجاعت یو مظاهره ده، یو ورزش دی. غیږه چې څوک کوي هغه به همیشه په لاسو کې طاقت لري، په پښو کې به طاقت لري. دی به د مختلف بیماریانو څخه بچاوي او د مختلف معاشرتي بیماریانو څخه، ذهني بیماریانو څخه بچاوي. غیږه د پښتنو یو ثقافتي فولکلوریز یو لوبه ده چې په هر وطن کې هر انسان به تقریبا کړي چې ځان ته پښتون وایي، پکښنیوالی به ضرور غیږه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. دلته هر ماخستن زه پر مختلف موضوعات باندې مجلسونه کوم. زما دغه د پښتنو چې کوم لوبې دي پر دا باندې مختلف ویډیوګانې زه جوړوم. نن به هم زه یو ویډیو په حواله باندې غږیږم، په دا کې به یو مجلس کوم، په دا کې به د یو لوبې په حواله باندې زه غږیږم په دغه ویډیو کې. او د دې لوبې نوم دی غیږه. غیږه څه ته وایي، دا څنګه کیږي او کله کیږي او څوک یې کوي او د دې کمې فایدې دي، پر دا باندې به مختصرا مجلس کوو. خو د ټول څه مخکې دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماخستن زه دلته ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي. دوستانو، د پښتنو فولکلوریز، دودیز، ثقافتي لوبې چې دي، کلچرل گیم چې ورته وایي، ټریډیشنل روایتي لوبې چې ورته وایي، پر دا باندې زما دا سلسله جاری ده د ویډیوګانو باندې. نن پر غیږه موږ غږیږو. غیږه دوستانو د عموما د یخ په سیزن کې کیږي، په ګرمي کې دا لوبې نه کیږي. ولې په ګرمي کې هر انسان په خپل مصیبتو په خولو کې سره ډوب پروت دی. بس دا وروره د یو بدن کې د یو طاقت یو مظاهره ده چې ډیر خلک دغسې کښیني او فالتو کښیني یا ګرد ورځ ناستې په یخ کې په کور کې د کلي او د علاقې روډونه بند سي او د محدود سي در یو خاص ماحول پورې، نو مجبورا دا انسان و لوب ته هوا کیږي. نو پښتنو چې کله دا د غیږې لوبه شروع کړې ده، نو د دې په حواله باندې هم دغه یو تصور راتلی سي چې یاره پښتنو چې د پښتنو د تاریخ په حواله باندې د پښتو ژبې او د پښتنو چې کوم تاریخ دی 15,000 کاله مخکې تاریخ دی، نو پښتنو به همیشه دغه دودیزه لوبې کولې. نو په دا کې غیږه هم شامله ده. خدای و خبره به زه دلته صفا دروازې کوم، په دا باندې به خوا نه بدو چې دا به عیني په اصل کې د پښتنو خپل ذاتي لوبه نه ده، بلکې دا په پنجابیانو کې هم دا لوبه کیږي، په سندیانو کې خو بیخي دغه لوبه کیږي نه، په فارسیبانانو کې، په ترکیانو کې، هر ځای چې یو داسې جنگجو قوم وي یا د جنگ سره واسطه یا د جنگجو قومونه پر هغې باندې حکمرانیانې کړي یا د هغې د لارې څخه تېر سوي دي، نو د هغه لوبې د هغه ثقافت په ځان کې هم راوستلی دی، په خپل ماحول کې هم راوستلی دی. نو دا سندیان چې کومې دا لوبې کوي، په دا کې دا د غیږې دی، په هغه کې بل نوم دی، لیکن ظاهره ده دا د هندوانو سره متاثره دی. په هندوانو کې دا په ساوت انډین کې دغه غیږې زیات کیږي او بیا پر دا علاقه باندې اکثره په دا سند و پاکستان او انډیا او په دا علاقه کې پښتنو حکمراني کړې ده. نو پښتنو دغه لوبې کولې، نو ظاهره ده پنجابیانو، سندیانو، هندوانو هم دغه لوبې ځینې زده کړې دي. بیا یې د شکل ور بدل کړی دی او نوم یې بل شی ورکړی دی، ملاکړه به ورکړي یا بل داسې نوم به ځایي نوم ورکړي. نو په هغه شکل کې د لږ اصل و قواعد به لږ جلا وي، لیکن شکل و صورت عمومي طور دغه د غیږې متعلق دی. نو غیږه خالي په پښتنو کې نه کیږي، په دا نورو قومو کې هم کیږي. خو د پښتنو څه به دا لوبې اخیستې، اوس پښتنو دغه لوبې د کوم ځای سره اخیستې دي، دغه بیا د ترکیانو سره اخیستې یا داسې نور د قومو سره یا په خپل اپس کې به دغه بازۍ سره کولې. نو یو د بل سره دا لوبې سره یو بل قومو ته سره ولاړې. نو اصل کې دا مکمل طور د پښتنو لوبه نه ده، نه د پښتنو دغه یو کیل دی روایتي، بلکې دا په مختلف قومو کې دا لوبې سته، نو په پښتنو کې هم سته. نو دا د خاص لکه اوس خولۍ چې ده، خولۍ خاص د پښتنو خپله لوبه ده نه. بله خواته کې راواخې نور داسې لوبې وي چې نه، لکه اوس ډبره
ډبره په پښتنو کې هم کیږي، په نورو قومو کې هم کیږي نه. نو د پښتنو چې کوم خاص یو لوبې شته په هغه کې دغه خولۍ او دا نور شیان هغه خاص د پښتنو دي، لیکن غیږ په نور قومو کې هم غیږه شته په نور نامه باندې. نو اوس دا غیږه څنګه کیږي؟ د یخ په سیزن کې کیږي، په ګرمۍ کې نه کیږي نه. د یخ په وخت کې مازدیګر وخت کیږي او ضروري نه ده چې مازدیګر دی اوسي، غرمه او خاتم کیږي، سهار او خاتم کیږي. اوس دا څنګه کیږي؟ داسې یو ګول دایره جوړه کړي، د پوست ځای جوړ کړي، یا خاوره داسې پسته خاوره وي یا ریګ وي یا چمنۍ وي نه، چې ډبرینه مځکه نه وي. ولې په دا کې انسان پورته کې د مځکې ووهي نه نو لهذا خوږیږي. نو داسې ماحول کې د پسته خاوره وي نه چې پورته کې د مځکې ووهي نه، راګوزار یې کړي نو خوږ نه سي نه، د انسان خامخا هډونه دي، بدن دي، وینه دي، کیسه ده نه. نو دا یو کیسه ده چې په غیږه کې پوست ځای وي، مازدیګري وخت وي او دو په دو وي. د یو انسان او بل انسان به غیږه کوي. دا نه دی چې ورور یو انسان به یو خواته وي، دوه درې به نو بلې خواته وي، یا داسې نه دی، بلکې یو انسان به بل یو خواته وي، بل انسان به بلې خواته وي. په آپس کې به لاسونه سره واچي او دا د پښتانه چې دی دا پټو په ملا باندې دی وتړي، یا پټو وي یا دا په ګنډه کې چې کوم د واګه اچولی نو دا واګه د پښتنو همیشه دی ټینګه وي او زوروره وي چې وشلېږي نه. یو نوره مسله د بېعزتي خبره ده. نو لهذا د پښتنو واګې به تاسو لیدلي همیشه د وزې او د میږې او د دې په دا وړۍ باندې چې جوړ سوي نه، دا غټې سپڼسیانو طاقتور رشکیانو په دا شیانو باندې نه، نو داسې مضبوطه داګه یې وي نه، سپڼسه یې وي او په هغه باندې رسیانو غوندې نه ګردې سره پیدلي ښایسته ښایسته واګې جوړې کړي. زموږ د پښتنو خو به ته وینې ښه زوبکان په زړېږي، ښایسته واګه ډېر نازو په نخرو باندې وایي د واګه ډېره ښایسته ده. کله کله کې ښکاره کړي، لیکن په پښتنو کې دا هم یو پیغور دی، وایي د پلانکي واګه ښکاره وه. که د چا واګه ښکاره وله بیا پر هغه باندې یو جرمانه یږدي، ناغه یږدي، وایي د لسو کسانو ستۍ په ماله کې یا په کلي کې په کوڅه کې د لسو بوډاګانو نومان راوښه، بیا یې نو ورښه بیا معاف دی نه، کنې د واګې نیسي. نو دا هم ډېره بده خبره ده. بهرحال ښې زورورې واګې پښتانه په خپل پرتوګ کې اچي، په ګنډه کې اچي، چې بیا کله غیږه کوي نو دا یو پهلوان هم دا بل پهلوان هم داسې لاسونه یو د بل ته داسې سره واچي، په دا دغه کې په د ملا د خواصې ټینګ راواچي نه، بیا دا بټه ګوتې داسې په دا واګه کې داسې ټینګه کې یو د بل په واګه کې نه، او که واګه نه بیا داسې پټو در ملا ټینګ وتړي او بیا به دا پټو کې بیا لاس داسې واچي نه ټینګ، او یو بل ته بیا درې وارې کېږي نه، چې اوس نو زور سره کوه، زور بارا زور دی، یاله بای ته به ما ګزار کړې که زه به تا ګزار کړمه. نو چې څوک چې ګزاروي پورته کې دا یو زورور پهلوان طاقتوره چې په لاسو په مټو کې طاقت پورته کې د مځکې ووهي نه، لاندې را شوکې د مځکې سه پورته کې سره وې څرخوي، را پورته کې د مځکې ووهي نه، لاندې تس کې پر مځکه باندې را ګزار کې. نو وایي دا چې را پورته کوي نه، کله کله دا سپک چې په بدن کې لږ سپک وي او دا بل چې دوی خو دواړه پهلوان خو د رابل د لږ سپک نو زورور یې پورته کې په څرخ اخته کې، وایي په څرخ اخته کې په وې څرخوي سرګردانې کې بیا یې داسې لینګه ته ور واچي، دا لینګۍ ورته وایي نه، دا پښه په دا پښه کې داسې ور واچي پورته کې په څرخ باندې وې څرخي، بیا یې داسې د مځکې ووهي نه، ګزار یې کړي، دا خپل لاس بچاو کې د ملا د خواصې ګزار کې، وایي دا یې مات کوي، پړ یې کوي او پوچ یې کوي او ګزار یې کوي او ختم یې کوي. نو بیا په دا بله واره بیا مقابله کېږي، که د دې واره هم دا بل راپورته کوي، به درې وارې راپورته کوي، ګزار سو، یا دوه وارې راپورته کوي، پورته کوي، په څرخ یې اخته کوي، لینګې ته ور واچوله، لاندې تس کوي، را شوی یې کوي نه، نو بس بیا دا وګټي. عموما په دا رقم کې په دا رقم لوبو کې غیږه کې لونګیانې په انعام کې ورکوي،
لنګوټه په انعام کې ورکوي. بیا دی ډېر مشهوره سي وایي دا پهلوان دی، دا د غیږې پهلوان دی، دا د زبردسته غیږه کوي، د پلانکي کلي د پهلوان سره غیږه کړې وله، لاندې راتیس کوي، ګرده دنیا ورته کتل، تاړیانې پر بجاوړې، سیټیانې بجولې، نارې یې پر ولې، وا دا څنګه ښه پهلوان دی، زبردسته پهلوان دی. نه بیا دا په علاقه او په وطن کې مشهوره سي وایي دا په غیږه کې لونګۍ ګټلې وه، انعام یې ورکړي، هر سړی خوشحاله سي، دی یې وروره داسې په اعزاز باندې ګرځي او راګرځي، وایي غیږه یې کړې وله. نو غیږه په پښتنو کې دا رقم یو لوبه ده چې زور بالا زور دی او یو د بل ته په د په کمر کې په د ملا کې لاسونه ور واچوي، د شا د خوا سینه او سینه دا یوه وژه او دا بله وژه ته سره ورکړي، لاس داسې کې بیا یې داسې سره ګرځوي او راګرځي، ډېر زبردسته خوند کوي. او کله کله بیا نارې کې ځان ترې راکش کړي، ټینګ یې کړي، مطلب ډېر زور سره کوي، ډېر طاقت سره کوي. ګوره چې دا کم شیان خوري، هګۍ خوري، غوښې خوري، کمې شورواوې خوري، کم بادامونه خوري، کم د طاقت سامان خوري او شیان خوري چې دی دومره پهلوان سي، دومره طاقتور سي چې بیا هر څوک په غیږه ورسي هغه پورته کې د مځکې ووي، لاندې راشوه کې. نو عموما دا ځوانان کوي یا داسې کشنیان چې اوس ځواني ته راپورته کېږي، دا هم غیږه کوي. غیږه ډېر د دوستي ماحول دی، د طاقت ماحول دی، په محبت کې کېږي، یو د بل سره نفرت نه کېږي، ولې یو بل ته غیږه سره ورکړي، یو بل ته لاس سره کړي. په پښتانه کې هسې هم چې روغبړ سره کوي، و یاره په غیږې روغبړ را سره وکړه، د غیږې روغبړ را سره وکړه. اوس غیږې روغبړ څه ته وایي؟ یعنې چې راسه لاس په لاس کې سره واچو، ګریوان او سینه سره ولګو، روغبړ سره وکړو. نو غیږه ګوا مطلب د دوستي یو عمل دی، یو ښه لوبه ده، د خندا ماحول دی، ذهن یې فرش سي، دماغ یې فرش سي، بلډ پریشر یې ختم سي، ښایسته ماحول جوړ سي، د دوستي ماحول جوړ سي، خنداوې وي او چای وي او زبردسته ماحول وي، یو بل سره شناخت و دوستي جوړ سي. کم پهلوان څنګه دی، پلانکی پهلوان څنګه دی، خبرې او مجلسونه سره کېږي. نه عموما دا په د اختر په دویمه ورځ باندې کېږي، مازدیګر ټیم یو میله وي یا دا رقم یو بل غټ تقریب وي، نه د نوروز په موقع باندې، کشنی اختر لوی اختر په موقع باندې وي، یا دا رقم کله کله په وادو کې هم دا دوستان چې خوند ورکړي داسې د باندې وځي، سهارا ته وځي، غیږې سره کوي. نن سبا خو دا موبایل شیان رالو، هر شی سر خراب کوي، دا زموږ دودیزو فلکلوریزو ثقافتي لوبې شیان سره خراب کړلو. عموما پخوا چې دا شیان نه ولو، دا جدید ټکنالوژي نه وه، نو زموږ دوستان به دا یاران دوستان به ګرد سره کښېنوسته، یو د بل سره به غیږې کولې، یو د بل سره به خنداوې کولې. عموما دوه ورونه ما خپله د خپل ورونو سره غیږه کړې ده، په کور کې مې کړې ده، د باندې مې کړې ده، ډېر ښه خوند به کوي. کله به دوی وګټه، کله به ما وګټله، زور بای زور دی د کښنیوالي ماحول نه. اوس خو ډېر عمر کېږي، موږ هم د چاپ شم د بوډاګانو په فهرست کې شامل اوسلو، دومره اوس غیر شیان نه څه کوئ. لیکن عموما موږ کړی ده، دا ډېر ښه د پښتنو یو ښه دودیزه فولکلوریزه ثقافتي یو لوبه ده، کلچر گیم دی او خلک یې ډېر انجوای کوي، ډېر خوند پرې اخلي. او دا باید چې دغه دودونو برته راځوندي سي، په موږ کې دغه پاته سي، یو د بل سره مینه او محبت په دا باندې زیاتیږي. باید چې دا زموږ دوستانو دا د کلچر ډپارټمنټ والا حکومت پر سطح باندې، انتظامیه پر سطح باندې د غیږو او د لوکل ګیمونه انعقاد وکړي، لوکل ځایي لوبې چې دي د هغه ستاینه وکړي، هغه چې دی هغه پر مخ باندې د هغه ته ترقي ورکړي، د دوی دغه لوبه چې ده هغه ته یو پرمختګ ورکړي، نو دا به ډېر ښه خوند وکړي. نو غیږه د طاقت، د محبت، یو د شجاعت، یو ښه د پښتنو یو لوبه ده چې په نورو قومو کې هم کېږي، په پښتنو کې هم کېږي. نو باید چې دا خوندي وساتي د نوي نسل لپاره او زموږ د ثقافت لپاره دا ډېره ضروري ده. نو دوستانو انشاءالله سبا بیا د یو نوي لوبې په حواله باندې تاسو ته معلومات درکړم. حاضر دم ما نقیب کلزیه ته راکړه اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.